دوستانو فوزي افغاني به تاسو پیژنئ چې د دې هره کارنامه په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته مشهوره ده، هره بې شرمي مشهوره ده. فوزي افغاني چې دا د پاکستان او افغانستان نه بهر په یورپ ملک کې زندگی تیروي او د دې به نن در سره څه داسې معلومات شریکوم، د دې به څه داسې اپریشن کوم چې تاسو به هم وګورئ چې د کوم کارونه کومې بې شرمیانې شروع کړي دي. ویډیو هم د هغه به هم تاسو سره شریکوم چې د دې غلطه ویډیو د دوستانو د جینۍ چې کومه د فوزي افغاني دا په ټیک ټاک باندې چې راځي، نو په ټیک ټاک باندې دوی هغه بې شرمیانې کوي چې د خپل وجود نمایش کوي، خپل خېټه یا د خپل وجود نور اندامونه چې کوم دي هغه په لایو ویډیوګانو کې صرف د دې په خاطر باندې ښیي چې پیسې وګټي. دا یوازې نه ده، دې سره یو څو نورې هم دي او بیا د پښتونخوا یو څو هلکان ورسره هم دي چې هغوی هم راځي د یو بل ته د پنشمنټ په نامه باندې هغه بې شرمیانې کوي، خپل وجود د خپل وجود حصې او دا هر څه یو بل ته ښکاره کوي. دې خو ځان ته یو یار هم کتلی دی چې په بهر ملکي سره هم ورسره ویډیوګانې کوي، هره بې شرمي مخې ته راځي. نو اکثره وخت موږ دا خبرې کوو چې ټیک ټاک باندې بندیز ولګي، ځکه چې دې د پښتنو کوم نوي ځوانان یا کوم نوی نسل چې دا بېلارې کړی دی، انتهایي یو غلط اړخ ته دوی روان دي، انتهایي یو غلط اړخ ته یې مخه کړې ده او نوي ځوانان چې کوم دي هغه دوی سره ټول بېلارې شول. اکثره وخت چې موږ دا خبره کوو نو په ځینې کسانو باندې بده هم لګي چې تاسو د خلکو په باره کې رازونه افشا کوئ. نو دوستانو د دې ویډیو مقصد دا نه دی چې موږ څوک وشرمو، د چا بېعزتي وکړو یا د چا راز افشا کړو، بلکې د دې ویډیو مقصد دا دی چې موږ تاسو ته هغه آینه د دې خلکو درو ښیو، هغه شکل د دې خلکو درو ښیو چې تاسو بیا دپاره داسې دوکه نه شئ او خپل بچي خپل اولادونه د دې هر څه نه وساتئ. نو دوستانو امید لرم چې تاسو به ما سره متفق یې، ویډیو به مو خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو ته تازه ترین اپډیټ د دې چینل نه میلاویږي.